محمود غزنوی یو عظیم انسان په کابل کې تیر شوی دی، یو عظیم انسان، ډېر لوی سړی یو لېږل چې یو غلام راته والی، چې لاړه غلام یې واغستو، داسې غلام یې واغستو چې ټوپۍ نه یا باتی وتې وي، شلېدلې غوندې چیرډۍ په سر پرته وه، د کمیس لستوڼي ټول سولیدلي او شلېدلي وو، تنه یې پاتې وه، د کېړو پوندې ټولې سولیدلې وې، پنج یې پاتې واغستو او راوست. محمود غزنوي چې ورته وکته او ورځ دوه کې د هغه خوی خصلت وکتو نو پې مین شو. حکم یې وکړو چې شاهي حمام ته بوځئ، ویلم به وی او شاهي لباس ورواغوندوئ. شاهي لباس یې ورواغوستو او محمود غزنوي راوستو ځان سره په تخت کې. هغه جامې چې په کومو کې دی غلام او خرڅېدو، هغه ایاز په بکس کې ایښې وې، سهار به یې پرانیستو، جامو ته به یې داسې وکته، بیا به لاړو د بادشاه خواته. وزیرانو پې شکایت وکړو د نورو کوڅه ډبو، شکایت یې پې وکړو چې د ایاز ټول لال و جواهرات پټ کړي دي د بادشاه په دې بکس کې، او تالی ورته لګولې. بادشاه ورته ویل ایازه دا دې څه کړي؟ وی دی دا کنجي په خپل لاس واله او دا بکس پرانیست. بادشاه کنجي واغسته چې بکس یې پرانیستو، زړه ټوپۍ او زوړ پرتوګ او زوړ کمیس پکې پروتو، نور څه پکې نو. ویل دا ولې؟ وی جي زه هر سهار دې ته ګورم چې ایازه یو ورځ داسې هم وه چې تا دا لباس اغوستی و، نن د شاهي لباس اغوستی او بادشاه سره په تخت ناستې، نو دې ته ځکه وګورم چې ستا په تخت ناسته چرته غرور راکې رانه ولي. خلک دغه اوس وای نه څه دغه دی. خیر خبره دا وه چې دا محمود غزنوي دی، دې پورې مې درته وایي چې بادشاهان به ستاسو خپو ته راځي. په هندوستان باندې چې حمله وکړه، چا ورته ووایي چې دلته یو ملا دی، یو ملا دی او ډېر لوی مریدانی دي، او بادشاه ورته ویل ورشئ رایولئ. دا ملا نوم مولانا ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه، ډېر لوی فقیه مجتهد انسان. ویل بادشاه دې غواړي. هغه ورته ویل زه خپل کار کوه، زما بادشاهانو سره څه کار. بیا جواب ورغی چې بادشاه دې غواړي. ویل زه نه ځمه. بادشاه ورته ولیکل چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، خدای ویلی دی چې د اولو الامر اطاعت کوئ، د بادشاه اطاعت کوئ، ته څنګه نه راځې زما په حکم؟ ابوالحسن خرقاني ورته دا کاغذ په شا ولیکل چې په دې آیات کې ترتیب دی محموده، ته پې پوهېږې نه، اول اطیعوا الله دی، بیا اطیعوا الرسول دی، په دویمه درجه کې درېمه کې اولو الامر دی. نو زه د خدای د بندګۍ نم لاوزګار نه یم، مخکې رسول پاتې دی، نو ته خو درېمه درجه کې ستا اطاعت څنګه وکم؟ دا خط بادشاه ته ورولېږه چې محمود غزنوي ته خط راغی، حیران شو. چې محمود غزنوي ته خط راغی حیران شو. ویل زه په خپله ورځم. اوس چې بادشاه جواب وکړي مونږ پسې چې ملا صاحب وزیر اعلی صاحب دې غواړي، الله بیا په ګومنځو پسې ګرځم چې په کم برش ګیره برش کم، کم ریګمال په ځانو مګم، وزیر اعلی صاحب غوښته یا وزیر اوقاف صاحب غوښته. وزیر اوقاف کې څه دي؟ خو د غلو پنډیری دی، دا د سود د زکات پیسې دي، ورسره نور ورسره څه شی دی؟ اوس ابوالحسن به زه کوم ځای نه پیدا کوم، او محمود غزنوي به کوم ځای نه پیدا کوم؟ وہی نہ وہ غزنوی میں مزہ رہا، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ غزنوی میں مزہ رہا، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں. ناغه محمود غزنوي پاتې شوی او نه د ایاز په زلفو کې هغه کوږوالی،
نه په عیشه کې هغه ګرمي پاتې شوې ده او نه په حسن کې هغه ناز او نزاکت پاتې څوک دي گل گئے گلشن گئے گل گئے گلشن گئے اچھے اچھے مر گئے للو بٹھیرے رہ گئے خمڑ شو او کدو کریلا او للوان او دغه زمون مشران دي او دا زمون کشران دا پاتې مونږ دغه ته پاتې محمود غزنوی په خپل ورغه ابو الحسن خرقانی ته چې ورننه وته نو ابو الحسن خرقانی ته اطلاع شو چې بادشاہ راغی هغه راځي دي د په یو جونګړه کې ناستو نو لاسه ولا په ناسته ورکو ورته پانسه بادشاہ تا څه چلو شو پانسه اوس چې تاسو کلو ملو ته وزیر صاحب راځي چې په قطار ورتم ګلونه لاس کې نیوي الله لا پریدو ته چې گورنل زی زمونږه پریدو ته چې گورنل راځي الله په قطار ګلونه لاس کې نیوي کولا پټکې ولا جوړ کړي خدای دې هر کله را ولا قربان دې ابو الحسن خرقانی لاس ورکو ورته پانسه دو څنګه راغله ورته ول په سومنات باندې حمله کولو تر راغله د هندوانو په دې لوی بتخانه باندې ابو الحسن خرقانی ور سره خبره اترې وکړه ها یو خلقه خپل ورکړه وی چې په کوم ورځ په سومنات حمله کې دا خلقه واغونده او 2 رکعات نفل وکړه الله به کامیاب کړي چې محمود غزنوی تلو نو ابو الحسن خرقانی ورته پاسید ورس خطایي نو محمود غزنوی د لاس نه ونیو وی صاحب چې زر عالم نو ملماوم ترا ته پانسه دي او چې زم نو را ته پاسې دي دی کې سراز دي ویل چې تراله زکه در ته پانسه دم چې ستا په سر کې د بادشاہ نشوا نو دا مې درته ثابتول غوښته چې په دې ځمکه داسې خلک موسیږي چې د محمود غزنوی بادشاہي په یو کنجه کم نه ویل نو اوس ولې پاسې دي چې زم ویلو زکه پاسې دم چې زما په تقریر ټوله نشستا د سر نه وته او ما غوندې ملنګ شوي نو د ملنګانو قدر پکار دی نو زکه درته پاسې زما عزیزانو کوم خلقو چې خدای ته ځان سپارلی او اسرای بنده نه اسرای خدای وي په خدای قسم د خدای بندگان به تا پسې منډې وایي نن خو مونږ بندگانو پسې او داسې بندگانو پسې منډې وایو چې شکل ته وګوره الټای بدر شي الټای لیکن دولت او د دنیا منصب ور سره مونږ لاس په نامه ورته ولاړ اسرم دې کړي تا اسره خدای کا ته وګوره چې هر څه تا پسې منډې وایي کنه نو زما عزیزانو خدای اسره کوي بنده ما اسره کوي کونسلر زمونږه اسره ده دا د چواړیانو جمعداران نه وي کونسلران ایم پی ای صاحب زمونږه اسره ده ایم پی ای څه زمونږ د اسمبلی ایم پی ای ګانو ګوره دي ته وایي چې یو کالو شو چې په دې اسمبلی کې تاسو ناست یئ په دې یو کال کې د دې اسمبلی نه چرته هم د سړیتوب فیصله راووته وامرېده خدایم خوار که چې خوار شي وامرېده چرته نن د هغه خلکو بیان دی چې د چا په لاس کې حکومت دی هغه وایي یو څو کسو نوکرولو باندې کار نه کېږي قوم له روزګار وګورئ د هغه خلکو بیان دی چې د چا په لاس کې اقتدار دی او د چا په لاس کې حکومت خلق هغه ولټوي هغه خلق وګورئ فی الحال په دې ځمکه داسې خلق شته چې روټۍ والا لاس کې ورکړي او به یې غورځوي ولې جي ویل به په دې روټۍ نه د حرامو بوی راځي نن ستا ټول ملک تھرو آؤٹ مولا دی او که پیر دی او که میا دی او که سید دی او که امی دی او که حکومت ټول حرام خواره دي دي که نه دي ټول خبر ته پته چې دا شی ما د پاره حرام دی ناروا دی کوي
پردی ځمکې مونږ نیسو، پردی اوبه مونږ لرو، پردي فصلونه مونږ ریبو. خبر ده پدې. نو عزیزانو خبره دا ده چې دا ارسه به درته ښکاره شي، خو چې د یو ګز مکې لاندې لاړ شي بیا به داسې داسې یا الله کم خوا وتښت. الله به وایي کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر، تښتېدی چېرته شي، کم خوا به تښتې. نو الله دې وکړي چې مونږ کې پویه راشي، سمجھ راشي، ښه او بد وپېژنو، الله په صحیح معنو کې وپېژنو، په صحیح معنو کې، او زمونږ زړه د الله کور شي. چې د کم قوم زړه د الله کور وي هغه قوم اسمان سره خبرې کوي. نن دنیا کې وګوره د مسلمان عمره پریشان ملک نشته، د کافرو تابعداري کوي، لوبې در کې کوي لګیا. پخوا د انګریزانو تابعدار وای، اوس د امریکې تابعدار یې. خدای دې پاکستان د لوګي مړ کې، خو امریکا دې خدای تباه کړي. د لوګي مړ شي، امریکا دې خدای تباه کړي. اوس عراق باندې اړه صبر نشو، اوس لیبیا ته وزري وای. اوس د لیبیا لګه لشه پکې دا نر غوندې سړی دی. اوس به بیا د دې مسلمان ملکونو حال وګورې، وای بچې ماما مونږ چرته خفه کولی شو. صدر بوش خو زمونږ لوی ماما دی، او پاکستان کې حکومت چې صدر بوش غواړي وي او چې غواړي نه وي، داسې ده که نه؟ ټول د هغه په رحم و کرم ده. پار نه کا لږ عقل ځان کې راولئ. په دې خفه یم چې نه د عقل ستنې راووتې او نه د عقل ټریننګ سکول جوړ شو. چا په دې قوم کې به عقل څوک ورمنډي؟ پلار به څوک پوهیږي، زوی به څوک پوهیږي، مور به څوک پوهیږي، لور به څوک پوهیږي. چې مور راټینګې لورې منډې وي، چې لورې راټینګې مورې مټیزيږي، چې پلار راټینګې زوی حرامي منډې وي، چې زوی راټینګې پلار ځن طلاقې منډې وي. سرانی چې به څوک نه د بوډای کټته وي چې زه لنګه ټینګوم بازوي زي لنګه راکاږي بازوي وزي چې بازوي ټکوي لنګه شګيږي. د ملک نه صدا سي شي او دا ستاسو د لاس. لکه هغه ورځ مې بټخېله کې وي، ما وی هغه زلزلو له چې کمال راغړې او درې که وی چې نه پیسې هم نه درا کړې، معلوم باره کم شه. اوس به بیا ګورئ مغه خلق براولي په ځان چې کم د بار ملکونو امداد درنواله مغه سی وش. نو خدای چې څه کوي در سره ډیر خی کوي. ماما مونږ ته په خپه کېد نه دی پکا. بل په خوا به چې مړی ته چرته ودرېدم رب مې خپه کېدو چې یاره اوس چې ورته ودرېدم مې بخو شو چې مړ شوې، چې زر پناه شوې، چې د ازمکه در نه پاکه شو، چې څومره مري. هغه ورځ یو دراز خبره درته وکم، یو سړی مې ولیدو په لاره لاس نه ونیو، بجلیګر مولا خبره واوره. ما د ایمان پرانا وکړه چې دینه پس څومره خلک مړ کېږي، دا د سپي په مرګ مري. لاس نه ونیوم خبره وکړه چې رانه تېر شو، چې وروسته مې کته څه نه و. نو مونږ د سپي په مرګ مرو، د سپي د مونږ مرګ د سپي مرګ. نی ښکاره خبرې دي. کم یو چې تاسو کې ډېر نیک دی راځئ چې یو قبر اوس پړو چې درته مې پکې لړمان نه خوده د سړي زامن بلې راځئ. لکه منصور مشهوره واقعه ده چې د فنا فی الله مقام ته ورسېده. دیته وی استغراق فی الله، بالکل د الله په دې وجود کې ورمح. نو استغراق فی الله چې راشي نو هغه ته که دیوال ته ګوریم خدای ورته ښکاري، که اسمان ته ګوریم خدای ورته ښکاري، که ځمکې ته ګوریم خدای ورته ښکاري. حتی که هغه خلق متیا دي بیا نشي کولی چې ځمکې ته ګوریم خدای ورته ښکاري.
نو منصور چې ځان ته وکتم نو خدای ورته ښکاري ځکه چې استغراق را عشق کی که تاسو خیال وکړئ یو عاشق ته چا وایي چې معشوقې تصویر دی بس هغه ورته دل کې آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی د زړه په آئینه کې مې د یار تصویر دی خو چې زړه مې وشي داسې وګورم ما راته ښکاره شي ما ته د تصویر څه ضرورت منصور استغراق فی الله راغی اسی عزیزانو دا خبرې زما کول چې دي ما خو تاسو ته وایي چې دیوال ته ډولکې وال دي زمونږ د استغراق فی الله